اسلامي امارت شل کسان په لوړو څوکیو پر دندو وګمارل. دغه کسان چیرته ګمارل شوي دي او څوک د ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ. په مرکز او ولایتونو کې د 2 مرستیال وزیرانو، 4 والیانو او 6 امنیه قومندانانو په ګډون 10 کسان پر لوړو څوکیو پر دندو ګمارل شوي دي. دغه ټاکنې په دې ډول دي: اول، د ننګرهار ولایت مخکینی والی مولوي محمد داود مزمل د کورنیو چارو وزارت د لومړي معین په توګه. دوهم، د زابل ولایت مخکینی مرستیال ملا عبدالخالق اخوند د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او قبایلو د همغږۍ د معین په توګه. دریم، د کانونو او پترولیم وزارت مخکینی معین ملا محمد عیسی اخوند د برېښنا شرکت د عمومي رئیس په توګه. څلورم، د کندهار ولایت مخکینی امنیه قومندان ملا عبدالغفار محمدي د 215 البدر قل اردو د مرستیال په توګه. پنځم، مولوي رحیم الله محمود د کندهار ولایت د امنیه قومندان په توګه. شپږم، مولوي عبدالله د پروان ولایت د والی په توګه. اووم، مفتي محمد ادریس د پروان ولایت د مرستیال په توګه. اتم، مولوي عزیز الله د پروان ولایت د امنیه قومندان په توګه. نهم، قاری محمد نعیم د بغلان ولایت د امنیه قومندان په توګه. لسم، قاری صاحب بریال د کاپیسا ولایت د والی په توګه. 11، مولوي ضیاء الحق د کاپیسا ولایت د امنیه قومندان په توګه. 12، شیخ ندا محمد د کابل ولایت د والی په توګه. 14، مولوي محمد یونس مخلص د کابل ولایت د مرستیال په توګه. 14، مولوي سعید د کابل ولایت د امنیت د امیر په توګه. 15، حاجی ګل محمد د ننګرهار ولایت د والی په توګه. 14، مولوي ربانی د ننګرهار ولایت د والی د مرستیال په توګه. 15، مولوي قیام د ننګرهار ولایت د امنیه قومندان په توګه. 18، قاری بدر د کندوز ولایت د امنیه قومندان په توګه. 19، شیخ زر محمد نورستان د والی د مرستیال په توګه. او 20، هم سلیمان آغا د زابل ولایت د مرستیال والی په توګه ټاکل شوي دي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د طالبانو د دغه ټاکنو په اړه خپل نظریات کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای پامان.